د ټولګټو چارو وزارت وایي روان کال مو هیواد کې د سلو پروژو چارې بشپړې شوې دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې او داسې نورو ورته خبرونو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. د ټولګټو چارو وزارت وایي په 1402 کال کې له 183 پلان شوي پروژو څخه څه باندې 100 پروژې بشپړې شوې دي. د یاد وزارت ویان محمد اشرف حق شناش وایي دغه پروژې د سړکونو، پلچکونو او پلونو د جوړولو په برخه کې وي. نوموړي د هغه حلقوي سړکونو او لویو لارو چې افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي جوړول یې مهم بولي. حق شناس وایي د سرپرست حکومت د مشر د لارښوونې په اساس د بدخشان واخان واټ د جوړېدو لومړنۍ چارې چې افغانستان له چین سره نښلوي پیل شوي دي. نوموړی دې ته وی چې سالنګ لویه لاره د هیواد په اقتصادي وده کې مهم رول لري او دغه لاره افغانستان له شمالي هیوادونو سره نښلوي چې ټاکل شوي. د دویمې برخې چارې د هوا په تودېدو سره پیل شي.